خود مو د خولې تللي نه دا د میله خو راله دا خو نو بس خاص په خوږه خوله روان یو نن موږ راغلي یو ښه خوندوره میله ده ناوخته خبر شو خو چې مو ځان ته راورسوي ملګری خپل کبابونه پخوي موږ به ولاړ شو دغه ته بیچ ته به ولاړ شو لامبوزي به وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه عبدالرحیم رحیمي او تاسو ګورئ رحیمي د ایکسپلورر چینل نن ورځ به موږ د یوکې نن ورځ به موږ ایکسپلور کړو پورټسموث نه غواړي نه غواړي نن ورځ به موږ پورټسموث بیچ ایکسپلور کړو او د دې بلاګ ملګري زما د محترم اغا صاحب السلام علیکم اواز تاسو نه اوري ډېر لیر دی او بل موږ سره دی قریشي صاحب جوړ بخیر بس او زموږ د دې سفر بوس چې دی هغه نو اسد بای دی ما خو نه دی پیژني تا ټول جهان کې دا مخه ډېر لیدل موږ مخه نه پر مخانه ونی نو راځي بیچ را سره وګوري او دا د لارې سفر را سره وګوري دا به یقینا یو ډېر خوندور وبلوګ د ساتيري او د شاستر ځایو منظرې به پدې کې او پدې کې خالي موږ نه یو دا موږ درې نفر یا څلور نفر نه یو تقریبا 3 موټران دي د 430 نفر وي دا خو نو 4 موټران نه راځي نو مطلب در دې ډېر موټران دي یو کوچنی د واده میله حالتم جوړه ده دا نو د واده بعد چې دی بل بلوګ دا نوې بلوګ دا د نن بلوګ چې دی دا د واده کسان چې هغه دا یو بل میله ده د خولې مو د واده ډوډۍ خوند تللي نه دی دا د میله خو راله څنګه دي اغا صاحب د واده د ډوډۍ خوند مو د خولې تللي نه دی دا د میله خو راله دا خو نو بس خاص په خوږه خوله روان یو لندن څخه چې نماز داس د نیم ساعت په ډرایو باندې ووځي ګرد شنه ځایونه ښایسته ځایونه ښایسته غرونه او غونډیانې سترګو دید کار نه کوي غونډیانې مې درته وویل او ښایسته شنه ځایونه خو نو تاسو خپله وینئ آی څنګه منظره ده اها اوی صاحب قریشي صاحب دا څنګه کیسه د ولدي بند کړله نت بند غلا په دا سوپ نه وڅلو سمخادات کار پرېږدي اغا صاحب دا کیسه دي دا والا بس په طریقه کې روان یو خدای دې بیا معلومیږي یعنی سپین یمه سلمان خان سلمان خان مخکې سمندر خان فکر راوړل هوټل خراب او سخت ځوان نو دا داسې لګېږي لکه غمی
توپان خان یې شاته ناست دی وایم توپان خان یې شاته ناست دی توپان خان ښه ودرې دغه سلطان بیا اوس یو غزل راته وایي هلته ونیسه بیا درته وایم ښه ارزه کېږي بیا نظر کېږي زموږ انتظار ستا اوس د انټرنیټ هیله کېږي ورته یا دا اصلا خوندور شی دی سر مې نه خلاصېږي ژاړم که وخاندم غزله د ژړا د ځای د خندا دی د ژړا ځای د وخت موټر دی اسد وایي د دې خپله کړم دی ښه شوی وه که څه هم زوړ و ښه خوند یې کوي بیشته د خیره سره دلته نو رش ډېر دی موږ فلحال په پارکینګ پسې ګرځو او هوا دلته ډېره خوندوره ده په لندن کې لږ ګرمي وه دلته داس نامي هوا موشلې تاسې هم دا د بیچ نظارې را سره وکړي څوک د باډي بلډران خلک ښه ډېر دي بس ما ورته ګوري څوک د سړک پر غاړه بیچ ته ګوري څوک د بیچ پر غاړه بیچ ته ناست دي موږ په خپلو ملګرو پسې ګرځو په لارې کې دا خیمې هم درولې دي اوهو ووله اوه د بوټونه دي کیسه ده خوندوره معامله ده شته درې یادوم په دا خوا کې بیا داسې د پارکه کم ځای دی سره راټول شوي دي خلک ناست دي کشرانو مشرانو ځوانانو سپین سري کیسې سره ګډې وډې دي په تو چې ورکښته سو د نږدو سره درته ښکاره کړو غوټې مټې پرو بیا به خوند وکړي پارکینګ مو پیدا کړئ بسم الله ای سخته خوندوره هوا ده د اوبو د بیچ یو رقم بوی چې هغه هم موشلې موټر د مون ښه خوندور سم ځای پیدا کړي څوک انډوالان څه کړو څه کیسه ده شیخه دا اوس څه شوایي وایي څه اوهو نو بیا مخته به ځو دا ستړی شو دلته به د پارکینګ مشکل دی بس پارکینګ ودرو بس خپلې میلې ته ور خلاصو داسې خوند به وکړي داسې ماسته غوټه به پکښې مې یو پارکینګ پیدا کړي نو وبې درو نو ګوره چې څنګه کېږي آغا صاحب بله صاحب څه ویل لرې چې میسیج چاته دا کتونکو ته کتونکو ته بس دغه میسیج لرم چې د رحیم دغه بلاګس ګوري اها مخې پسې استه وي ماشاءالله نور بیخي یې مو ګوري په فامیل په دوستانو و شعر کې سره وې پاشي و او نن موږ راغلي یو ښه خوندوره میله ده ناوخته خبر سو خو چې مو ځان ته راورسوي او د دنیا ګوټ به راسره ووینئ واه بس هر یو چې هر چیرې یا سلام خوشحاله لره او غواړو بیرته په یوس کې د څه چې دعاوې راته کوي او خوشحاله ژوند تاسې هم موږ هم چې ناسره ولرو بس آباد اوسئ دا کتونکي دې هم آباد اوسئ لایک سبسکرایب شیر یې پر تاسو دی دا د هغه صاحب دونه دعاوې درته وکړلې چیشتي کې اصلاح بیا هم غاړې در باندې ومنو دا سید سړی دی دی چې غاړې در باندې کړي دنیا او آخرت به مو بسم الله دا څنګه سید سړی دی بیا لستوڼو کې نسې اغوستي راوتلی نو بیچ ته راغلي یو د لمبېدو په نیت راغلي یو مخته به وګورو چې څه کېږي خیره راورسېدلو ملګرو ته بس روان یو او دلته ډېره هوسناکې هوا ده بس دا چې نه دې باده پسې ولمبېږه لمباو په رایله کې بیا به نو جلا خوند وکړي
هغه دوه ملګري مو عادي ولاړلې ما او هغه صاحب روان یو آی های 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 د کباب تیاریانې خو شروع دي را رسېدلي نور غبڼو د ما تاسو ټول دی زموږ تر مخه راغلي دي دا پوره یوه بسته سکاره دي چې اور واچو اور سره تازه سي او د پرون ماښام رئیسه د چرګ غوښې او داسې د پسه غوښې د یار په مصالو کې سره ګډ شوي دي دا چې پر دې اور باندې واچي دا یو سیخ ته جیز په وکړي او کرار پخېږي نو خوند به وکړي دا چې دوی تر څه وخته پخې موږ به دا شاوخوا سره راوګرځو چې راز کبابونه به پاخې یو میله ده یو کیسه ده تاسې په کتلو خوند پر واخلي موږ چې د لې وجود لرو خپله به خوند پر اخلو موږ ځوانان د خپل ساعتېرۍ کې په فوټبال کې دا چا سره چې فوټبال دی دی په فوټبال کې ډېر زبردست تکړه ځوان دی ملګري خپل کبابونه پخوي موږ به ولاړ شو دغه ته بیچ ته به ولاړ شو لامبوزي به وکړو چې راز کبابونه به هم تیار دي ګرځه چې وټې په پښو دي او زه چې وټې نه لرم دغسې روان یم ای میده به روانېږي څنګه دي اوبه یخې دي غټه غټ ځه قریشي صاحب عادي محترم درځه اوله غټه وه بس سمیږي یوه غټه ده لمر ستا خیر دی غم یې مه کوئ ځوانان مخ ته ولاړه لکه یوه غوټه ده ورشه دا چمونه مه کوه نور ځې د زړه ناريخي اوري تجي موږ به خپله ډوډۍ درته وخورو
خواته دا د تورانو باربیکیو کې قریشي صاحب او هغه لیرې بیا څه کیسه شروع ده هلته دی یو د کایاک دغه راخیستي وو نو یو کمپټیشن و اوس نو غټ کپونه و میډالونه به شي څونه خلک ورته ولاړ دي هغه دوی د خپله باربیکیو کې موږ به خپله ډوډۍ ورکړو ډوډۍ مو وخوړه دا خوند یې وکړي ځوانان اوس دلته فوټبال کوي دې خواته چای مای پخېږي مشران یې پخېږي یو څو کسان خپله شوقیانه ډوډۍ خوري او زما د ګروپ انډوالان بیا هاخواته ولاړ دي خپل بانډار کوي موږ به هم یو څه فوټبال وکړو بیا به چای مای څښو د ځای نظارې خو نه ویني د دوی ګیم ته ګوري را باندې شپه شوله دا دی زه خپل شیان من سره ټول کړله د کورو پر خوا ډېر خوند یې وکړي ډېر ساعت مو تېر شو ولمبېدو ومو خوړله بازۍ مو وکړلې ډېره خوندوره ورځ